د دشت ارچي ولسوالۍ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دیني مدرسې څخه د څلورمې دورې په ترڅ کې نن 14 تنه حافظان فارغ او د فضیلت پګړۍ پر سر کړې. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دیني مدرسې مسؤلین په خبره دغو حافظانو په شاوخوا 3 کلونو کې قرآن کریم حفظ کړه او په وینا یې چې له دې وروسته به هم په دغه دیني مرکز کې د زده کړو روانه لړۍ همداسې دوام ومومي. له دې سره تازه فارغ شوي حافظان د مدرسې مسؤلینو او استادانو زیار او هڅې ستایي او وایي چې له دې وروسته به هم خپلو پاتو زده کړو ته دوام ورکوي تر څو ځانونه لا نور د علم او پوهې په ګاڼه سمبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته دیني او عصري زده کړو ته پاملرنه زیاته شوې او ورسره جوخت د ماشومانو او ځوانانو لیوالتیا هم له زده کړو سره ډیره شوې ده.